پزان دو درې زره تاوان راولا لاړ شه خادې لجړاګان راولا په یوه میخه باندې اسم کېږي یو دوه زاړه زاړه غویان راولا چې در نکلي کې څوک پاتې نشي رجو خوراک له بوډاګان راولا چې په خپل کلي کې د نوم پاتې شي ټیکې کولو له ګډان راولا یا زمون په دې کلي کې څوک دي په فرمایش د هدایت راغلي نه راته به راشي زمنومه د ما په سترګه به دا څوک پېژني یا نور سټکې د هوا یو لکه د پیغلو د کاږو خلاصونه او زما سلام په ځان منظور کا د مسافرو سلام کله او کله وینا راشه د بلې د خبر کما د کلمونه له ګډا کوینا وراشدانی وی مصر وورا پپی خور کی جنکے کرکٹ کوینا یا مړه داستا بس جانان وی جانان زما د چود شین پاسینا ایک شازادگار کلی تراشی خدایتا د بدرنگ جانان نتو بکوما یا د ملنګۍ جامه کې راشه د په بسر صدر کې خیر درواسما سجاده ډېر راباندې ګراني چې ته رواني چې د شمېرم قدمونه خدایا د ښکلو بارانو کې چې یو پنځلس د څادر کې وتړمه او ما لره ټلې جواب راکا زه دې له نورو یارانو ویستلی یمه چې خوند او رنګ یې د انګریز وي کړه به د داسې یار نه څنګه صبر شي نه ما درې ته وې ګوره دې نه کړې د یارانې خبرې ډېرې ګرانې دي نه یما یارانه کله کوله سرتور ولاړ مې د خیرو دي یریدمه
دردان تیر شوي وینه یا چې مور او پلار کې پښتون وي د ډانچر ته د زمرو بچي راوړینه ماشوم غوندې چې شرمېږي ما ته په ډک ټېپل کې بایا یار دی ما یا دا ته به راشي او زه به نیمه زما په